بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي بعضې کسان چې یو شی یې ورک سي نو یو چا ته ورسي، هغه ورته وایي چې زه دغه غل در معلوموم. بیا په کور کې د ځینو کسانو نومونه ور یاد کړي چې پلانکي کس غلا کړی ده، پلانکي دې شی وړی دی، یا ورته وایي داسې سړي وړی دی، داسې قد و قامت یې دی، او دغسې ژړ سړي او د علامې دي. نو دغسې خبرې رښتیا وي او که درواغ وي، او دغسې کس ته ورتلل پکار دي او که نه دي، او د دغسې کس پر خبرو باندې باور پکار دی او که نه دی. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې درې خبرې په ذهن کې نیول پکار دي. اوله خبره دا ده چې یو تعویض دی، یو سحر او جادو دی. تعویض دا ثابت دی، زموږ حنفي مذهب کې علماو په درو شرطو اجازه ورکړې ده چې د جایز مقصد دپاره به وي، او اصلي حقیقي کارکوونکي به الله بولي، او په دې تعویض کې به داسې شیان نه یې لیکلي چې هغه نه ویل کېږي. د اهل فن د تعویض هغه به یې ویلی سي. دا خو تعویض دی. او سحر او جادو چې ځینې کسان داسې کارونه کوي چې د عقل خلاف وي، د سحر او د جادو د کوډو په طریقه باندې کوي، دا حرام دی. یوه خبره ده. دوهمه خبره دا ده چې یو څوک چاته وایي چې زه پټې معلوموم، دا حقیقت نه لري. په غیبو باندې یوازې الله علم لري. په غیبو باندې نه پیغمبر خبر دی، نه اولیاء الله خبر دی، نه عام انسانان خبر دی. یوازې او یوازې د غیب علم د الله سره دی. الله تبارک وتعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغیب الا الله. ای پیغمبره ته دې ته ووایه چې هغه څوک چې په اسمانو کې دي او هغه څوک چې په مځکه کې دي، هغه یو هم غیر د الله څخه په غیبو خبر نه دي. په غیبو باندې یوازې او یوازې الله تبارک وتعالی علم لري. هیڅوک دا نسي ویلی چې زه په غیبو خبر یم. هغه شی چې نالیدلی دی، زه د هغه په اړه باندې معلومات درکوم. او بل ځای کې الله تبارک وتعالی پیغمبر علیه السلام ته فرمایي، او ته ای پیغمبره ته دې ته داسې ووایه: قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ای پیغمبره دې ته داسې ووایه چې زه د خپل ځان دپاره د ګټې او د تاوان مالک نه یم، مګر څه چې الله وغواړي هغسې فیصله زما په اړه کیدای سي. ای پیغمبره ته دې ته دا ووایه، واکه زه په غیبو خبر وای، د غیبو معلومات ماته کیدلی، نو خو ځان ته به مې ګټه ډېره رسولی او د ضرره څخه به مې ځان ساتلی. ډېر شیان داسې سوي دي چې پیغمبر علیه السلام به خبر نه و، په هغه کې به نقصان و، د الله به د هغه فیصله وه. او بل ځای کې الله تبارک وتعالی فرمایي: وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. د الله سره د غیبو کلیانې دي، او په دې غیبو باندې غیر د الله څخه بل څوک نسي خبرېدلی. او بل ځای کې الله تبارک وتعالی فرمایي: عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. الله جل جلاله عالم په غیبو دی. دا د غیبو علم هیڅ چاته الله نه ورکوي، هیڅوک نسي باندې خبرېدلی. البته د وحي په ذریعه باندې الله تبارک وتعالی کله خپل پیغمبر ته یو څه معلومات ورکوي چې هغه ته د وحي په ذریعه معلومات ویل کېږي او د پیغمبر معجزه بلل کېږي. او کله ولی الله ته د الله دوست ته هم په کشف باندې یو معلومات کېدلی سي. خو دغه عام تعویضګران چې هغه خلک خطاباسي
چاته وایي زه شاپیرۍ لرم، چاته وایي زه پټې در معلوموم. دې ته ورتلل جایز نه دي، پر دې باندې عقیده ساتل جایز نه دي او دا حقیقت نه لري. په کشف باندې چې چاته شی معلومات کیږي هغه ولی الله وي، د ولی الله څخه کرامت ثابتېدلی سي بدون شک. البته هغه کرامت هغه خلکو ته دی په پیسو نه ښکاره کوي او هغه نه د ده په اختیار دی، ناګهانه د ده د لاس یو شی ووځي او یا د ده د خولې څخه یو شی ووځي ناګهانه، داسې قصدي نه چې دی وایي ته وده زه پلانکی کوم. دا رقم خو پیغمبر هم نسوی ویلی چې دی به ورته المعجزه ښکاره که پیغمبر نسوی ورته ویلی چې ښه دی، دا به یې ورته ویل چې ته وده زه د الله څخه معلومات وغواړم، د الله څخه نصرت وغواړم، الله ته دعا وکړم. خو په هر صورت داسې کس ته چې ورسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي من آتا عرافا فسأله عن شیء فصدقه لم تقبل له صلاته 40 یوما. وایي څوک که عراف ته راسي، داسې کس چې فټې معلوموي، دغه کس ته راسي او بیا د ده خبره رښتیا وبولي، 40 ورځې یې لمونځ نه قبلیږي. دا د صحیح مسلم شریف حدیث دی، د ابو داود شریف حدیث دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي من آتا کاهنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد. څوک که کاهن ته رالی، دغسې پټې معلومونکي کوډګر ته رالی، نو ګواکې ده په هغه وحی او په هغه دین باندې کفر وکړي کوم چې پر محمد صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی. نو ورتلل صراحتا پیغمبر علیه السلام منع کړي دي داسې کس ته ورتلل. او داسې پیښې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې سوي دي چې ورکې به وسوې، پیغمبر علیه السلام په غیبو دا خلک نسوی معلومولی، صحابه نسوی معلومولی. اوس دغه تعویزګر د 100-200-500 دپاره پټې معلوموي چې دی داسې په پټو خبرې، نو خو خزانې په دې مځکه کې پرتې دي، هغه دې ځان ته راوباسي. نو بیا دی د خلکو څخه 100-200-300-500 ولې اخلي، خپله 200 مشکلات لري. او بله خبره دا چې د دې خلکو د دې کورنۍ تر مابینځ بدبختي راځي، بدګمانۍ جوړوي، بېدینۍ جوړوي. وایي پلانکی سړی و هغه چې وګوري وایي دا علامې په پلانکي کې دي. داسې ډېرې قصې ما عملا لیدلې دي چې دی دغسې په پټو یو چا باندې ګمان کړي، هغه ګر سره هغه نه بل څوک یې وروسته خبره رسوا سي. نو د الله په خاطر داسې کسان ته ورتلل په کار نه دي، دا تر لاس نیول په کار دي. په خپلو قریبانو کې بدبختي یو د بله بدګمانۍ د دې کسانو په وجه باندې راوستل نه دي په کار. الله دې هر مسلمان ته د صحیح توفیق د صحیح عمل توفیق ورکړي. البته دا شیان شته، صلات حاجت د ورکې دپاره شرعي طریقه د صلات حاجت وکړه، آیات کریمه دی، سړی ډېر وایي په برکت یې الله د سړي ورکه پیدا کوي، تجربې ثابته کړې ده. هغه شرعي طریقې په کار واچوئ، بس که د الله اراده وه هغه ورکه به مو پیدا سي، که د الله اراده نه وه ستاسې لاس د آخرت نه ځینې خیږي. پرېږدئ دا ایمان د لاسه مه ورکوئ، د اعمال صالحه د لاسه مه ورکوئ، د پیغمبر علیه السلام مخالفت مه کوئ، د دروغجنانو ته مه ورځئ، د دې دروغجنانو په مابین په وجه باندې په خپله کورنۍ کې مخالفتونه مه راولئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.